په 2023 کال کې راځي چې 2 کارونه وکړو. ما د خپل ځان لپاره 2 کارونه پلان کړي دي او تاسو سره شریکوم. تاسو هم په دې باندې عمل وکړئ. څه شی چې زه د خپل ځان لپاره خوښوم ستاسو لپاره هم خوښوم. نو انشاءالله راځي چې په ګډه باندې دا 2 کارونه وکړو او لوړو مراتبو ته هم په دنیا کې او هم په آخرت کې ځانونه ورسو. اولنی کار هغه دا ده چې ځانونه باید خوشحاله کړو. ډیره مهمه او ضروري خبره. ډیر زیات خلک دي ښه کارونه کوي ماشاءالله خدای خوشحاله نه ده. د ډیرو خلکو کاروبارونه هم برابر دي خو خوشحاله نه دي. ولې؟ ځکه چې دوی د خپله خوشحالي ځنډوي. وایي که چېرته زه واده وکړم نو بیا به خوشحالي وکړم که نه. که چېرته زما مسافري ختمه شي بیا به خوشحالي وکړم. که چېرته پیسې راشي بیا به خوشحاله شم. که چېرته بنګله مې جوړه کړه بس په هغه وخت کې به بیا خوشحاله شم. نه زما قدرمنو دوستانو، که تاسو د دې شیانو په امید باندې شپې او ورځې تېرې کوئ کلونه به نور هم تېرېږي او چېرته به هم زموږ ستاسو په ژوند کې خوشحالي رانشي. زه هم انسان یم ستاسو په څېر باندې کله ناکله وایم که داسې مې وکړو بیا به خوشحاله شم، که هسې وشو بیا به خوشحاله. خو نه، زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې په 2023 کال کې به زه کوشش کوم که هر رقم ژوند وي زما، که پیسې وي که نه وي، که ترقي وي او که نه وي او که بل وي، زه به ځان خوشحاله ساتم. زه به په هر حال کې دا خپل ځان خوشحاله کوم. دا زما هدف ده. تاسو نه هم هیله کوم چې خپل ځانونه خوشحاله کړئ. ولې باید ځانونه خوشحاله کړو؟ سوال دا ده. جواب دا ده چې باید ځانونه ځکه خوشحاله کړو که چېرته موږ تاسو خوشحاله واوسېږو، آرامه او د سکون په فضا کې ژوند وکړو. زه یقین لرم چې ټول کارونه به په ډېره ښه توګه باندې په سمه توګه باندې موږ تاسو انجام کړو. خو که چېرته موږ تاسو خفه یو دا ټول کارونه زموږ ستاسو ګډوډېږي. دویم کار چې باید موږ تاسو یې په 2023 کال کې وکړو هغه دا ده چې موږ تاسو باید لکه څرنګه چې خپل ځانونه خوشحاله کوو دغه رقم باید موږ رب العالمین هم خوشحاله کوو. ډېر کرته زه په خپله باندې په دنیا کې غرق یم، په خپله باندې په دنیا کې مصروفه یم. هغه الله رانه هیر وي، هغه آخرت رانه هیر وي. دا یو ډېره ضروري خبره ده دوستانو. که موږ تاسو ټوله دنیا راضي کړو، که موږ تاسو خپل ځانونه هم خوشحاله کړو، خو هغه رب چې موږ تاسو نه یې راضي کړی د دې ژوند څه فایده شوه، د دې ژوند څه معنا شوه؟ موږ تاسو باید خپل رب خوشحاله کړو د دې لپاره چې موږ هغه حقیقي خوشحالي ته ورسېږو. که زموږ ستاسو نه هغه رب راضي وي یقینا چې موږ تاسو به هم په دنیا کې او هم په آخرت کې راضي کوي. هغه څوک چې ګناهونه کوي د الله خاطر دې وکړي، نور دې ګناهونه پرېږدي، په رښتیا سره دې توبه وباسي. هغه زمونږ قدرمن ځوانان او مسلمانان چې حرام خوري توبه دې وباسي او حرام خوري دې نوره بنده کړي. که چېرته ته نورو وجو نه مشکلات لري او تکلیفونه لري د دې د حل لپاره هغه رب راضي کړه نو انشاءالله ستا ټول مشکلات به هغه حل کړي. دا 2 مهم او اساسي کارونه په 2023 کې زما په پلان کې دي چې انشاءالله انجام یې کړم. دا مې تاسو سره هم شریک کړل د دې لپاره چې تاسو هم انشاءالله په دې باندې عمل وکړئ او تاسو ته هم په ذهن کې یو څه فکر درشي. دا پلان جوړ کړئ د 2023 کال لپاره. راځئ چې په ګډه انشاءالله هم په دنیا کې او هم په آخرت کې ترقي وکړو. السلام علیکم ورحمت الله. په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومان ته موږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ورزده کړو، همدا اوس په لاندیني واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.